در عبادات او د ژړا شپې ورځې دي د حسین د مینې د حسین د موادت شپې ورځې دي مشهور او معروف آیات و نکیر څه بار بار متصل لیدلې وي پروردگار عالم دی ای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسان و جنیان نه خلقت کولو کا خلقات مکو لا پارا د عبادات لا پارا د تقوا لا پارا د بندگی ما انسان و جنیان پروردگار عالم یې چې عبادت په خلقات کړی دي تقوا د پاره خلقات کړی دي کلا علماء سا د عبادت مفهوم وڅه چې عبادت مفهوم څه شی دی څه شی علماء بیان کړی دي صرف دا خبره نه ده چې ټول ورځې جنماز باندې چې نه موږ کوي عبادت دی نه ته قرآن تلاوت ټول ورځې شروع کې عبادت دی نه هر هغه شی د عبادت ډیفینیشن او تعریف دا دی هر هغه شی چې د خدای منشأ مطابق دی هر هغه شی چې د معصوم منشأ مطابق دی هغه عبادت دی که خپل کار کې عبادت دی خود د معصوم چیرې دی غزایي سره خدای چیرې دی غزایي سره کنه منځ کې ته ناشته نماز کې یا د قرآن تلاوت کې د اهل بیت حکم مطابق نه دی د پروردگار عالم حکم مطابق نه دی عبادت نه دی هغه شی عبادت هغه شی دی چې د مولا رسول خواخ وي د پروردگار عالم خواخ وي قد سوال مسوم خواخ وي غوړه د عبادت اوس بیا عبادت عبودیات بندگی نه شروع ده حدیث قدسی نے کنہاہا او عبودیت لربوبیہ دا عبادات مقام بندانا شروع دے تر ربوبیات ہوئے آگا وقت پورے جب صرف اشارہ کم اور زمان بیان شکرانش بیگم مولاد یہی سر انسانوں صدقو عقل مطابق گفتگو کوا کہنا پاس کرو کچھ عقلی اور منکار ونک پاسو دے غورا پورے تا دا انسان سینے تا نور پا داخلی دوشی ارنا پا داخلی دوشی آگا زیر پورے دا عبادت مقام دے دا عبادت درجہ دے اس بیا دیر خال یا بغض دواجے یا حسد دواجے یا نبویے دواجے انہوں تو سے کلی ذکر نہ تو کوئی لگو گی دیر خال ماتا دوئی اتنا مطلب انبارنا اکثر تو بچوں آواز سے ذکر ہے جیسے دیکھا وقتوں کی ہے بقیدہ انبار بانی نوستیم چلنج سے یاد عبادات مفہوم دے یاد روزے دے یاد زکات دے یاد خمس دے یاد خور و رور حقوق دی یاد یتیم حقوق دی زمین بار بانی نوستی اما کسان پواری بھی دیدے چنن اشپارے چچورا علماء کتابونا ماسٹری کردی دی دادا علم بچان واسطے من دے یوے ہستی من دے بیان چکومے طریقے سے بیرا خبر آلے چا موتوستر کی پڑی دی انہا خبر نیو ضرورتی مچوی چا حسد و سکون کا بیرا خبر کم چا غب بیان کردی دانا چا بچان واسطے بیارے کے بیا دا اولیاء اولیارے کے بیا نموز نشتا دے بیا روشہ نشتا دے بیا زکاة نشتا بیا خمس نشتا نا دوستان کلا چو کامل بیرمانی پکار دے چا نور خالقونا نموز زیاد نور خالقونا دا روشے کی ٹھیک نور خالقونا دا حسین جڑا کی زیاد ہوئی نور خالقونا پکار دے دا معرفت عرفان والا کسان پکار دے نور خالقونا عبادات کی زیاد ہوئی ہم دس علماء کی موجود ہے یو عام علماء دی یو علم عرفان علماء دی علم عرفان علماء تکلستہ کے وغیرہ نفکل نمود شروع کی نمازہ کے مسجد کے محراب کے وقت سے مخبریو خیر ونی ذکروں کی وقت عام عالم سہارا مقام نہیں ہم دی شان سر اپنا موضوع ستری کی بچان واسد نمینا قربان شب خیئی عبادت مفہوم خیئی
دوی استی دسیدی دواتو کا خال غیر دنیا کی دسیدی چخو بدنور تجنا پساری جن خبر بنے خبر کوما من بعد حق دے دینا بد حق وینا کی دعا قسم خال دی چخو بورے دے قیامت د نور تاج پساری نور تجنا سخنا د نور شوکری پہلا نمبر معصوم حکم خیر دے غا زنجی دے اغا زنجی تغا ازان کئی دا علی بلایات ذکر ازان کئی اغا زنجی تغا پارستا تقواسا براباروی اکتاب و ایمانی براباروی پورے دے دا قیاماتی بدور تاج بساروی خود افسوس خبردارے سکبر میں کتلا وقت زیدم نمو آسان ہوا آسان ہوا اور ادھر ہوا کسا دیکھے کسا کے والا آسان نہ دوسرا دا آزان سواب نہ کام دوئی ندی کام مکم خلی دی کام مسجدو ندی کور میں کیسا لگی دا آسان کی نور کسا کی کچھرے آسان کسا دیکھ سکی گی ستا کسا کہا جائے بیا خو نمون زامی اوکا سوکو سبی مجھے کسا دیکھ ہوچو پشتاری کے ساو رو شکی یا بیتا مقصد آزان تا بانک سکوت دی کسا کے موبیل والا خبری نشتا دی دوستان بار بار بزیام حد دیکھ منی تو خبری روما دا دو رکھل ہے خواری کو کوشش کو تو مدام خانے کی آزان کم از کم ہو رہے تھے نشو کوالی نو سبیو مخوان کو مبار دیتا آزان کی بھی آزان کی بھی چورا پلاوان ارچیغا آزان سرد کی بھی گلی اپتونا اسمان نکنت شرچیغا آزان سرد کی بھی ما آزان میں روکا مجھے ہوگی ہو دمو دیوان چورا مطمئن خانی دی بے کل چلس سے ہے چورا مسجدو ندی لکے بکی سب بہن سی آزان بچو کی سب سکوالی دیتے چورا دی کسومار جتنا آزان والا کی سب شروعی بلاکی زکر آواز سنے بلاکی آواز سنے دوستان دیر خرو خرو کر جام تکا تو قرآن تلاوات کئی سلورم مولا دیئے اسے جو بنے تو قرآن لانا شکو دی نا خیرو کے ستری گیری بھی لوری خرو آوازونے دی قرآن میں دیر خرو قرآن سے ہے تو سلورم مولا یہ کل نینا زڑکے دماد جد علی بلیات نشتا قرآن مولا سمات ساتھ اگر قرآن تلاوات یا لگے دوائم نمبر اصلی ہے تپورے دے دے قیامات پر اولیاء شنو تختلو بانی ناس بھی دا نور تجنہ کی بساروی دیولا سم اولا کول دے رہا امام حسن علیہ السلام اگا اولیاء تک اخبر مقصد کا رسیدہ لی دا خوب نور تجنہ بساروی بچہ واسطے نتکہ بنی ہم بزرگ وارتا پوس گئی چو چیختنا اگر ولی چھوڑ دے تو غیر مولا علینا یا آتم مولانا ولایت دورا نخص کر دے جب پورے دے قیاماتی مجھے نور توش پساروی غاب چوپی زدنی احمد شہنوار سے دخبر ہے چا آقا وریز بنیک اطلاروی چا دا نور تاجم پساروی میر انوار بسار پرازوی حق ببیل کم لہا موضا آقا وریز رہ دور کی دا خبر ہے تو سے بیگون تا تکر سوئی دی تو سبب یہ سیمونی ہو چکشو کنو چودہ کا ذکر نہ ہو رہے آری و کلی موندے آری و مقبطہ خانے موندے آری و علاقے موندے دسی چوک پر پاکیری ہے لباس کی ہوتی تو تاو بیگو تا بلاغ آگ رسیگی تو دا آلی بیلیات آگتے آخر زمانہ لے دوستان آگا پیغام ذکر کرا ہو دماغ کا زمانے مولا مطالعہ پر مسلوات بھی ہو اگر شیطان خبر روان دے اگر زمانے تم نہ پاسا تم کامل دے غدی سب سے جنگ شروع کرے دے دیر کام خال تو پاتی کی دیر کام خال سیدھا لیانے موندے دیر کام خال پاتی کی ایوی سندر اٹھنے دے زارو زمانوں کے بجا میں بیل شوئے ماتام کے بیل شوئے صدا پاکرین ہمیش بے دے رہی دا ذات پاکرہ مخناس کہیں جبا اگا واقع روان دے مجدے دے دوستانو زکا بلے ہم بزرگوار گئے تمہارے
ये चाहे खबर लेते और इंतजार हो सा मेहदी शाह ज़माना रावला करीबा आगा ज़माना रवाना दे आगा सैद दे कागा पाख्तुन दे कागा चौक वाले दे सकल्ला ज़रके बोवज़ और हज़द अली बिलायात साले दा अली ज़िक्र साले मेंबार बने नौस्यम दा हुसैन वरु की नूर बने का सामने सगादत उलसम मौला जोन ता नबी ने दे के इंसान आई वे साली नक सवाल दुआ पहुंचना ट्रेंडिंगी तो यो द शैतान पहुंचे बंद ज़माने में उड़ा पहुंचे सकल्ला दा अली पज़ेरो के शार पकड़े कला दा हुसैन मकाम के शार पकड़े कला दा हुसैन ज़िक्र के शार पकड़े जैसे बारी का रेशी का नबी शिकरा है जैसे मौला हसन का रेशी का नबी शिकरा है जैसे मौला हुसैन का रेशी का नबी शिकरा है दोस्तों आगा चांद शुरू है आगा मखलूक मौला जोन ता निज़दे नबी दीना है आगा समाना रवाना दे दागा मरामत मा कोले कई जोन ठीक है पहले बचने जे की हुई ज़दा अली मन के खुनैन ना विलायत मोमनल स्पेदाम तरदार विलायत कौन ने गए थे आखिरी ज़माने के ईमान नमाज अली और शरीयत कुरान के स्पेदाम होती है आखिरी ज़माने के बाद अली विलायत वजूद के ज़रा के गंजवल दोरा करानी लकल्लास तालीम अपने बालस कराटा रवाफ़ले बाल स्कोर रवाफ़ले तत्वले उन्हें देसार में अल्लाह सुबहाने का स्कोर करते हैं थोड़ा तो करोना भी तद्दी लॉस बने स्कोर चेंज के खाल मैच के दर से खलास में सीसी ना स्पेदाम वाला ये था आखिरी ज़माने के बाद मौजूद अली विलायत मोल करोना काम इसलिए बनी सकते बाद अली विलायत और किसी दूसरा पज़ाहिर में स्पेदाम वाला दिए सब पज़ाहिर में समुदा अली बनो बातें के बता फल वली अली नमनी द अली करों के बशार कई द अली विलायत के बशार कई बातें के बता फल वली शैतान दूर करेगी गब पैराउकार द अली नबी गब पैराउकार द शैतान भी सिर्फ खुले बगैर इतना का आखिरी ये ज़माना मासूम दोस्तों होता है ये देवल का उसको याद रखे जितना सोचो को परवरदिगार आलम व बेटा जिक्र करे यो लक्ष्य शतरों दर पे हमारा हिदायत परस्तो वर्षे मौका हिदायत का परिणत हो आरे ज़माने के खबर इमाम को वो सब का मौका ज़माने के खबर इमाम हिदायत पर मौजूद वो भी इंसान कुत्ते के गलती होगी खूब के सब का गुनाह होगी गामदार जिक्र गई तो शैतान को कहा अंदाज़ नहीं होगा समुदाय का गलत और शैतान हो वो तो शैतान का मुजस्सिम है शैतान जोड़ से शैतान तो वालियों को निचुट करते पढ़ोगी तो शैतान से दुस्ती है वो तभी खबर है तब का सोचो का तक हम बड़े तो जो दचोरा माता खाने के नौस जो दे यकीन दे जाओ जो गलत और रोटी का शैतान को करे ऐसे देखो तो खुदा का सामने हम दो हज़ार के जोन से सोच चुका दाकुम ईमान से तो शैतान बोल रहे तो गलत करना दादा माँ बने गई हम दो ईमान तो अखबार ज़माने में उड़ा पुलिस दे कई वो तरह पे शैतान दे कपरोलिगार के शैतान आज़ाद भी लगा रहे हिदायत तो बात चुप निश्ता तो बात उसे भी ना था कपरोलिगार लेते ना शैतान गम्मा के ही तो शेर ने तो दुनिया के नाम के कुम हिदायत पर मौजूद है खुदा का और एक कलाम चेकते ना तकना हिदायत खैना तो वरना फलस्तीना को लवेना तक तो हिदायत होगी मुख्तलिफ के सुन गुनाहों के मौत पर मुब्तला हो और यो तनिश नहीं दिखी है मासूम तनिश नहीं दिखी है इमाम तनिश नहीं दिखी है समझ जाते परवरदिगार आलम के कुरान की है जब कुम्यो इंसान का लागवाड़ी तथा इमाम तनीज देशी गबली तनीज देशी गहिदायत वफली गबा पहला स्टेप कुम्यो ले परवरदिगार ये कद अबलाहा मन सका वक़ाद लगा खपल नफ्स पर क्या तो की खपल नफ्स लगा शैतान उबे
تجدار بیان چې مختصر ذکر کوم غدی چې هغه کاس کا چیرې چوب غواړي چې غمو ته نږدې شي غا اولیاو ته نږدې شي غا د خپل زمانې امام ته نږدې شي غا په پکار دی چې غا خپله ګناه تسلیم کړي ما به کله ګناه وکړو ورباندې بخښه کوم چې دا مو ډېر ښه کار کړی که یو یتیم حق وخورو یاره ښه مو وویل ښه سره مو ورسره وکړو که یو د غریب حق وخورو مونږ دا یو چې د سمه ښه سره مو وکړه دا نه پوهېږي دا مو وویل ګناه موږ ته ګناه ګڼو نه شپږم تجربه ولایت یې چې که غواړي زما زړه سترګې کولاو شي زه عرفان ته ورسېږم اولیا وپېژنم د خپل زمانې امام ته نږدې شم هغه په کار دی خپلې ګناهوانې تسلیم کړي دا خپله ګناه وګڼي خپلې ګناه باندې استغفار وکړي خپلې ګناه باندې بخښه کوي دویم سټیپ شپږمه وایي چې بیا غټه غلطي دغه دی چې 24 ګنټې شروع وي مثال ته درنه درکړم احمد باز ما پورې ناست دی زه 24 ګنټې یم چې احمد باز د پلانکي غلطي کوي رحمت د پلانکي غلطي کوي پلانکي غلطي کوي شپږمه وعده یې چې تا د هغو غلطیو سره څه کار نشته ته ټولې ورځې ناست یې دا همدا ذکر دی یو چوکونو کې یو دوکانونو کې یو ملګري سره روان یې چې پلانکی د دا غلطي کوي پلانکی د دا کوي پلانکی د دا کوي نه ته خپل ګرېوانه کې سترګې وغړوه چې زه د کومې غلطي یم ته خپل ځان نه غلطي وباسه بل انسان ګناه باندې ته نشې نستی ته کومه ګناه کوي ولې بازار ته لاړ شه او خیارانو نقل دی چې علي ورپسې په خپلې پښې پرېږدي کله ته بل کې عیبونه لټوې شپږم ورځ یې هغه عیب ځان کې ولټوه یو بله توصیه بیا ټولو عظیمه ګناه چې هغه واجبو ته اولیاو ته نشو نږدې کېدی معصومو ته نشو نږدې کېدی امام ته نشو نږدې کېدی دا د بادشاه انوار صاحب یې څنګه کینه دی کینه بادشاه انوار صاحب یې بغض حسد کینه شرک له میانه ورکړه دا خپل بدن نه لرې کړه کینه حسد بغض تکبر دا خپل بدن نه څنګ کړه خپل نفس ته بغض حسد کینه شرک له میانه ورکړه څه مطلب د شي بازار ته نه دی بیا غنه بعد د تا نه کوم زړه والا بازار دی غږ بیا ته سودا کولی شي ما باید سوچ دی که خو بیا یو که دا خبرې در باندې باندې ارځي بیا څه کله زړه بازار خراب شه بادشاه وانځې دی دغه ځای کې درته یو ټکی وم که در باندې باد نه ځي بغض حسد کینه شرک له میانه ورکړه که مطلب د شي بازار ته نه نبیله که نه زړه د خیر شي بیا دغه بازار کې سودا کولی شي بیا یې سندرې ټکی دی که باد در باندې نه ځي درته یې وکړم چې محمود بازار ته وړولی چوپ ته تېرېږي چوپ سودا وکړي غنه بای به بیا هغه سودا زورور سوه کې بیا ورته ورسېږي خو که کله کینه ورکړه که خپل وجود نه بغض ته ورکړه حسد ته ورکړه که څومره پورې دلته وجود کې یوه مؤمن ورور سره یو د عالي منونکي سکینه دی شپږم مولا دی چې داسې ثوابونه سېزي داسې نیکي سېزي لکه ترانه کې یو لرګی واچوي شین لرګی واچوي راوړي د نیکي یې کوه هغه کینه یې د پخپوي دا د اولیاو ذکر و بل طرف نه د علم عرفان عالمانو ذکر ته راواخلم مدرسو ته هم ته کله لاړ شئ د علم عرفان خپل شاګردان دي د خمیني صاحب استاد جواد ملکی تبریزي غد یې چې موږ ناست په مدرسې کې موږ د علم عرفان فلسفه کیل موږ خپل استاد یو ذکر راکړو عبادت یې راکړه چې تاسې دا عبادت کوو تاسې به امام ته به نور ته ورسئ چې ما سره نور کوم ملګري وو هغه دوو کالو کې خپل منزل ته داسې ورسېدو چې عبادت به ورنه خوند ورکول عبادت قبول هغه وي چې تا نه خوند درکړي خپله تا نه وجود کې خوند درکړي
नमूज नो पोइश अदा नमूज काबूल दे करता वे लौट ये दो रकात दुनिया तो तरले दे मैं ये तो परवरदिगार अदा कला खत्मी की मुझदाता ना टाइम के हम दो रकात ना मंजर ना तो परवरदिगार हम कर दे इसे कला हम कर दे की पर की दो पास की दो खलास है कुछ गबिलाम कभी मंजुना परवरदिगार अगबला सना दोस्तों नमूज हकीकत जबरदस्त है नो गा ओवकरा आरे आजाद वक्त सुनोरो उल्कियो शागिर्दानो कुम दो करो के वसवरे से दीवाने ही तक सब का कश्फ लकीगी द इरफान युवाजरा हसरात लकीगी कल जवाद मुल्क की तबरीज़ी तलवार का किताब लिखोल अल्लाह सिर सलूक स्टोरी द तरीक़ात अलमानो उस्ताद ने तपोस कई को ये बात ऐसे सुनोरो उल्कियो दुआ करा करा इबादत हो रास्ता मकसद तवर रसूल मो वतन का इबादत होत जद पहली से न पहले हमने नमूज ख्वान रखा न रुजा ख्वान रखा न कुरान तिलावत ख्वान रखा नस्बत मकसद तर सेना और स्टोरी में जरूरत सर के कोलो एक पर मंजर तर सिदरा हो दे इल्म इरफान मालिक हो ज़ात होते ये ज़दा खुदा ओ वतन मंजर वतु ओ वतन जिक्र वतु ओ वतन तहज्जुद नमूज वकर 70 साल तहज्जुद मंजूर वके 70 साल वाजिब नमूज कज़ा वके 70 साल जिक्र वके 70 साल तक कुरान तिलावत वके बयान में मेरे पांव के कदम चले गए और ये वजह से बदानी पर आज़म शो वर्तये द तासे इलाके के मुल्की कबीले के यो सैयद से मोमिन दे द अली मनम के ले खसा द तोजरके खसा हसद मौजूद है कि ना मौजूद है तजोरा पड़े डाला कि ना नबी उखरिए द तो नमूज रोजा हिच है तो ना पैदा कर और नबी रुचाओ द मुक लालून में कौन बचे मुख खानदान शकीना दे बोग से हसन गनाबादी तोबा वका त्रियो चुमियाशे अगर आजाद वका अगर इबादती वका खपल मकसद का वरज़ बना दो सुनो दे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम दिए जाअरा कसम देर कसम हुई तो शरीयत में तकरीर में है वो साफ थे तो अमरुन और मन साफ थे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इसे कदम मानून की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा ये गदा मोहम्मद रसूलुल्लाह कलिमा ये गदा अली वलीउल्लाह कलिमा ये रखपला की वो बस ये कहते हैं कुरान में ये इन्नमल मुमिनूना इख्वा जो मुमिनान खपला की वो है देवे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने तो जो मुतवल्ला सवाल आसमानी गद तौर दे कदोला सुना चुके करके का तौर प्लस ना वाले में पैदा हो शुरू का तौर नहीं रूहानी रोड नहीं जुड़ी है दुनियावी रोड बदे जुड़ी शी खुलूक वाला रोड नहीं जुड़ी है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने एक कचरे दबू दुआ मानून की भला के चशी बांधे वबर सकीना शवा ये चशी बांधे लांजारा था ड्राइवर दे वबर सकीना वाका ड्राइवर दे और ये वबर से खबर है वाकी अक्सर तब जिंदगी ना शुमा ड्राइव में स्टेशन में ड्राइव और शुमा प्लान से खबर नहीं करी पाकिस्तान ये तुम्हारे सामने से दिखने दे तुम्हारे ड्राइव और वो शुरू हम ड्राइव में स्टेशन में तुम्हारे से खबर नहीं करी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने को मोमिन बल मोमिन सा दरोरे जो नज़ियात खबरें बांध की दरोरे जो नज़ियात की ना और सब की इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने जो मौका साम बखपल रब दे सदी आदो बांधे द परवरदिगार आमला न कई मलाइकाओं दा अमर बने लानत कई 14 मासूम दा अमर बने लानत कई आप बांधे तो मोमिन रोड सकीना होगी गज़ा खबर है उसको सोचो का परवरदिगार आमर बने लानत कई मलाइकाओं आमर बने लानत कई मासूम आमर बने लानत कई
د نمونځ روژه زکات خمس کتبیر د قرآن تلاوتونه کوي بیا دغه څه پیدا درکوي نه درکوي. بیا بل ځای کې امام محمد باقر علیه السلام نه همدغه ځای کې اصحاب تپوس کوي دماغو کې سوال ورځي پروردګاره د دعا څه خبرې نه کوي امام ته یې یا امام د دعا کسان کله دخلي کوي و بل څه خبرې نه کوي یو به ګران وي د بل خو به نه وي ګران ده داسې خو نه شي کېدای چې دعا ګران وي نو مولا دې دعا باندې پروردګار عالم باندې لعنت کوي. امام محمد باقر علیه السلام ورته وایي چې دا کوم مظلوم دی د ظالم باندې خو هسې لعنت دی چې دي ورسره ظلم کړی دی دې د وجې دغه ورسره کینه کوي خو دا کوم مظلوم دی دې باندې دې د وجې لعنت کوي چې دا خپل تکبر کې مست دی پکار دی دا د مؤمنې د وجې دغه کور دروازې ته لاړ شي ورته دروازه وټکوي چې تم د عالمانو کوې زه د عالمانو کوې راوځه ته موږ ته خپله کې سینې مې لو کوم دغه کینه د علي په نامې ختمه کوم د حسین په نامې ختمه کوم. بیا د دغه ځای کې امام محمد باقر علیه السلام وایي چې که بیا دعا مؤمنان خپله کې څه شي باندې بېګار شو یوه اصلي ده چې دی کلي کې څه مشران ده چې دي یا کسان ده چې دي چې هغه روان شو دی زړه کې راغله چې د دعا مؤمنان به زه خپله کې جوړ کړم چې د خپله کې د دوی جوړه وشي د یوه بل ته څه نقصان ونه رسوي. امام محمد باقر علیه السلام دی چې هغه مشر هغه د کلي جوان هغه تنظیم والا هغه کمیټې والا هغه انجمن والا چوک باندې کله کور نه په دې نیت روان شو چې د دعا مؤمنان زه خپله کې سره کړم یوه قدم بدلې کې 70 ګناهونه کبیره ورته مکېږي د امام محمد باقر علیه السلام بیا صرف امدانات 70 ګناهونه کبیره ورته مکېږي. بیا د امام محمد باقر علیه السلام دی چې یوه قدم بدلې کې ورته 70 نیکیانې لیکل شي 70 ګناهونه یوه قدم بدلې کې ورته مکېږي 70 نیکیانې لیکل شي. ځکه علاوه د امام محمد باقر علیه السلام یې د حج تمام ته څومره پیسې لګو په لګونو لګو او دا خبر نه و چې قابلیږي نه یاد نه قابلیږي دا تمام ته باندې څوره کې پاره وړي دا جامه باندې کوئی ګما کنه لګوي دا نه بیا دې دا مطلب نه خو دا دې چې نه حج واجب شي دا باندې خو انا خال څنګه حج ډېر اساني سره امام محمد باقر علیه السلام یې چې کله دعا مؤمنان خپله کې بېګار شو ته کور نه ورسې روان شوې کله د غوټ ووټ جوړه وکړه خپله کې د میلاو کړو د 70 مدبور حجونو ثواب پته میلاو شو د قبول حجونو ثواب پته میلاو شو. بیا بل ثواب چې مولا خیره دی امام محمد باقر علیه السلام ټولو نه زیات امام محمد باقر علیه السلام دی امام دی څنګه کله هغه دوه مؤمنان یې کله خپله کې میلاو کړو دوه مؤمنانو ته یې خپله کې جوړه وکړه هغه هغه ټایم باندې دومره ثواب وګټل لکه هغه د جنګ میدان کې پرچې کې شهید شوی د مولا علي په نامې اصحاب نه تپوس کوي مولا شهادت خو ډېر ګران دی چې د مولا د زمانې امام دی چې د شهید وینه ځمکې ته نه رسېږي چې د هغه سر مو خپل پت کې یې ویزه ورته رسېدلی ما ته داسې کوم مولا بیا دا خو ډېر اسان دی چې دوه مؤمنان جوړ کړي ورته یې کله دا کور نه روان شي چې دا دوه مؤمنان زه جوړ کړم دې خپل نفس باندې ګزار وکړه هلته شی پرېږدو د مؤمن دروازې ته لاړ دغه مشر دغه نجوان دې جهاد اکبر وکړ نفس جهاد اکبر دی ځکه دې ته شهادت برابر ثواب راوشي خو د موت د مشران څه کوي دوستانو خفه نه شو د موت د نجوان څه کوي د موت د ملکان څه کوي د دوو مؤمنانو کور ته جوړښت په کومې طریقې سره کله ورته ورسېږي ورته یې 500 زره ته راکړه 500 ته ښه نه بعد نو بیا زه تاسې به جرګه وکړم بیا به جوړ کړم داسې دی که د مفتي راب باندې حالات ته رسېږي بیا هغه خپله کې ویش کړي ښه صفحې کار ونه شي زه د خپله قسم کوي بیا ورته یې زه پلانکی تاریخ ته به بیا ولاړ
بیا پلانکی طریقه لا بیا روشي بیا ورته یې دا پلانکی خو دا خبره نه مني غم نه وي کړي یو وخت هم دورا کار جوړ کړي بل هم دورا کار جوړ کړي خو دورا کرای لګېدلې وي دورا ورېځې لګېدلې وي تو پورې ورېځ خراب وکړه بیا 50 طرح کا بیا 50 طرح کا بیا د بابو فیصله وکړو مینس کې بیا خواري وکړو آخر یې بیا په قرآن فیصله څه کوي بیا نور خو خوب پرېږده بیا یې وي که نه وي بیا ورباندې قرآن چیږدي بیا هغه مطلعان د قرآن شپه هم واخلي امام محمد باقر علیه السلام یې چې جو باندې د خدای هم لعنت کوي امام هم دور باندې لعنت کوي ملایکان هم دور باندې لعنت کوي یو بله تفسیر ګوره پورې اخرنۍ خبره درته وکړم د موږ کلي کې یو دی نامه یې نه خلاصه کله راغله نور ملکانو ته یې څه ما ده په پیټوا راوړي دې مشاهد نه د جرګو کې پیسو خستل جایز دي ورته یې څنګه راوړي تاسو مشاهد ته څنګه سوال وکړي هغه دې نه جواب درکړي عالم ته څنګه سوال وکړي هغه دې نه جواب درکړي تو ورته څنګه ویلو ورته یې چې مور ته ویلو کله عالم ته لاړم بشیر څنګه سپېته نجات اور ویلو چې موږ کلي کې کله خال بګوړ شي د دوه کسان دي نو بیا ډېر لرې وي بیا موږ چې پیدل مزال وکړو بیا خپله کې جوړ کړو بیا یو خوشحالي نمونه لاس سره روپۍ راکړي بل هم لاس سره روپۍ راکړي خوشحالي نه چې تاسو د موږ باندې ختمه کړه مشتهد یې دي دا جایز هغه مشتهد یې هم دوکان راوړي داسې خو نه کوي نه خوشحالي نه چوک ورکوي ډېر دام سره وي ته ورته وي ځان ته خوشحالي نه دا ټوکرۍ لګېدلې د وخت لپاره ته مشهور دا مشتهد هم دوکان کې راوړي زموږ کله دوه خپله چې جوړ کړو دا مو خوشحالي نه یو مونه په سر راکړي بله مونه په سر راکړي زه ورته ویلو چې داسې کوي مؤمنان بیا به جایزه په نور ورته ویلو چې خو هم دوکان کوي نو د موږ په حالات داسې دی چې توبه نعوذ بک هم زړه کې معصوم وکړي نو که دین چېرې دې حالت سوي دوستانو بیا ډېره ګرانه دی ده بیا دین نه دی اخرنۍ واقعه ته تاسو کوم یو مؤمن دی 12 کاله خواري وکړه چې زه د خپل زمانې امام اوسم عملونه شته داسې عبادتونه شته داسې اربام کې 12 کاله یې کله خواري وکړه 12 کالو کې امام ورسره میلمه شو چون یې تپوس وکړه چې امام ټولو نه زیات کوم وخت باندې وي چې محسوس دی وي چې نه کې موجود خلکو ورته ویلو یو جمعې شپې کربلا کې وي د فرات په غاړې کوم مسجد دی دې نه د موتا زمانې امام خپل جد حسین ته زیارتي کوي موتا کله کربلا ځمکې ته نوځو بیا هم زیارت ته کله نوځو ډېر خلک سو داسې درې وایي نوځي ورته د عز د ظهور زیارتي نه کوي خپله هم لیدلي خو د موتا شیخان د زمانې کوم دی هغه فرات غاړې نه خپل جد حسین ته سلام وکړي کني د وخت امام دی د ځمکو اسمانونو مالک دی دا وخت باندې چې د محترم جد حسین او ماته اجازات وي چې زه د تاسو ځمکې کربلا باندې قدم کښېږدم د تاسو سلام وکړم حسین هستي دی چې هستي دی څه معصومه وینا دی چې موږ ټول د نجات کښتي یو خو موږ یې ټولو نه زوروره د نجات کښتي کومه دی د خلاصي کومه کښتي دی دا حسین حسین سکم قدم قدم کے مخبرات ہے بچوں سے نشتہ دے نو ہر مومن تا دیئے چیو کربلا کی جوشتی یو حج و منا کے امام موجود ہوئی دا دول لسکول ناشتہ لوڑ دی دا پارا سے امام بلسا وہ امام یہ بنا دی یو وقت سراغ خبان آستے دول اسام کوری پراش امانا ہوتا چاقان وکر ورته یې تا شوق شته دی چې د امام وسې امانه رسې زړه کې شوق راغله سترګو مې اوښکې روانې شوې چې 12 کاله پیدل مزلې وکړې چې زه خپل امام سره ملاو شم ورته یې څه د شپې وخت یې مینا کې یوه خیمه لګېدلې دی کله ناوته ننداره یې وکړه کله یې د خپل زمانې امام ولیده دغه مخ نور تجلونه ټوله خیمه دې طریقې سره رڼا دی ته لیکل داسې دي چې هغې خیمې کې یوه ستن هم نه غلطېږي
کله د امام قدمونو کې سار ولګول ورته یې چې یا امام 12 کاله زه پیدا کړم 12 کاله مې عبادت وکړ توپ سې وګرځېدم ځکه تا وڅم یا امام ته مو سوال نه ملي آیا ته دې ویلې کې حج ته راغلی دې نه پهله د حج نه راغلی هغه ورته یې امام ورته یې چې زه هر عید کې هر ستر عید په زه حج ته راغلی هر ستر عید کې مینا کې مو دغه ځای باندې حماره کېدلې دې ته کوم ځای کې تاسو نه مې راوړل ورته یې چې یا امام نو بیا کومه وجه وه چې ته ما سره مې نه ویلې ورته یې د تا زړه کې مؤمنانو وروڼو سکینه موجوده دی حسد موجود دی مو ځکه روغتې چې ډېره کاټا خوري وکړه ما سوادا وکړه توبه وباسه چې چوک د علي ولایت کلمه یې چوک ما مني ښه سکینه ته بیا سوچ وکړه چې آیا ما په کې کینه حسد کوم حالات سره موجود دی سره د عبادت سره د تقوا سره د بندګۍ کله کینه کوي ټول امان د باور ورته چې مقصد نه لري او نه څه ته بل انسان سره کینه څه کوي شي ډېره کینه ته ورسره وکړه ویې ویله پلان کې څه خو دومره دولت دی نو چې ته نظر ورته کوی وکړه نو دا ورکې پرېږدي مانا څه مولا ورته تقسیم الاموال دی ویشونه دې د رزق والاشیاء دا په معنا اسم رحمان کې دی علي نو ته ورسره دا کینه کوه کوی هم ورته کنه کنه مولا پورا ورته ولې تقسیم نه په لاس کې ته ورسره څه شي کوي تکلیف ورته ځان نه ورکې نقصان ورکې ځان نه ورکې اعمال خرابه خپل خرابه یو بل تاسو راوړي دوستانو ولې په شپه دی ډېر مختصر یو واقعه د تاسو ته باندې واقعي کې مسایب دي ژړا د هر چا خپل نصیب کار دی زه د بار بار ذکر کوم چې د لسم مازدیګر نه ونسه واپس بیا مدینې ته د حرام راتللو پورې دا مسایب د انسان د برداشت کار نه دی که کوم څه تاریخ لیکلی دي یا کوم څه شوي دي هغو خلکو ته بله خبره دی چې چا حسین سمینه نشته چا د حسین وړې بربرې سمینه نشته د عمر کې یې عمر به څه اثر نه کوي څه پروا به نه وي خو که چیرې چا حسین سمینه دی چا د حسین حرام سمینه دی که د چا وجود کې د علي مینې کې غیرت موجود دی که د هر وخت کې برداشت نشي کولی څه کوم څه لیکل موجود دي زه به اشارې سره یوه واقعه درته بیان کړم د مولا حیدر کرار علي نشانچي و مالک اشتر نومېږي یو تاجر و د مالک اشتر ملګری و د شام وطن و یوې ورځې راغله مالک اشتر ته دی مدینې ته سامان راوړی دی خرڅېدو به هغې مودې به د جمعې بازار اتوار بازار ته چې بازارونه مدینې کې لګي دی هغه بازار ته راغلی دی مالک اشتر ته دی چې مالک اشتر سامان خو خرڅ شو زه شام ته روان یم ډېره زیاته توجه خو د ما یوه لور دی چې هغه ړنده دی هغه شاره دی هغه ګوډه دی آیا داسې جوک به نه وي چې د ما لور جوړه کړي ما خو ډېره ډاکټرانو طبیبانو باندې وګرځوله خو نه ګټې کېږي تاجر ته مالک اشتر یې چې د دې په خبره یې چې راشي ویلې کې کله ارڅې بیا ځان سره واله د ما جانان علي موجود دی د ما مرشد علي موجود دی هلته د بیمارانو جوړول څه دي کله راشي کال په رایده سامان یې راوړی ځان سره لور راوسته د کا هم عمر دی کله یې مولا حیدر کرار علي صاحبو ته ورته یې د یو تاجر دی د لور دی ما ملګری دی جانان علي دې په دوا وکړه جوړه شي مولا ته ورته یې چې مالک ساره وکړه مالک اشتر آریان شو چې مولا خو کله ماته داسې جملې نه دي کړي چې ته صبر وکړه هسې خو نه وي چې ما دا کار ونه کړي خو کې پرېوته ورته چې نه جانانه علي ما خو ډېر په امید راوختي دي ورته یې چې مالک د هر چا د خپل طبیب وي د هر چا د خپل ډاکټر وي څه خبر د ما پرانز نه یې طبیب هغه بلې هم بزرګ وایي د مراض علاج به څه وکړې غریبه د هر چا د طبیب او ډاکټر خپل وي لږ صبر وکړه مالک اشتر
امنا دروازه باندې جنان حسین د وړکتوب عمر کې دی په ظاهر رانوته چې مولا علي او تویل چې د دې جرګه طبيب مولا حسین میرا دروازه باندې رانوته چې مولا حسین په حال کې اشتر رسول ته وو واچولې اقوم لوخي کې هغه د رسول وو جام شوي چې مالک اشتر د دې چې د جرګه باندې لګي چانه واچو کله واچولې سترګې جوړې شوې لاسونه جوړ شو خپې جوړې شو اذا هغه تاجر ویلو چې کله د مولور جوړه شوه دا ویل د اهل بیت کور کې چې سمات کوي ویل دا علي کده ځانې ډېر خدمات وکړي دي نه خو د جوړېدلو امید نه و حتی دا چې د ورمنې خدمات یې کول اذا د علي کده ځانې ډېر نه قرآن حفظ کړ د قرآن عالمه جوړه شوه دوستانو تاریخ تری کی طویل واقعہ دے وہی جرگلہ داغا مور کیے داغا جرگہ کاٹا شوا دوبادہ کابینا شوا مولا علی دا مالے کے اشتر تھے یہ چپلار تا اور پیغام وقع سروشی دا مالے کی کلا اقلام راغل کلا دا اہل بیت و کورنا ہوئزی داغا جرگہ دا اہل بیت و کورنا ہوئزی دا علی کورنے قسم تخفے و نوار کے قسم زیوراتی و نوار کو بس دوستانو همدې تک یو څه مقصد و چې کله اخرني دروازې ته د اهل بیت کور ورسېده چې د علي قدردانه لور ورسې روانه شوه د حسین قدرمنه خور ورسې روانه شوه ورته یې ویلي وحي انته هلته ودرېږه ورته یې چې د علي قدردانې لور یې څه چاته خور کې پرېمده د حسین قدرمنه خور سره یو سور چدار ورسره دی ورته یې ته هندا زه د علي لور یم هر څه نه خبره یم تو په زر نظر شام کې یو امیر ترین سړي سره واده وشي دا د تو واده چدار شو دغه واخله دا د حسین قدرمنې خور د لاسه دی او هندا ما سره یوه واده وکړه زه درته یوه خبره کوم هندا هغه خبره به درته ویرېږي خو نه دی سرای هندا بیا خو کې پرېوته ورمنې مې درې وارې تواب وکړ ورته یې د علي غیرتي لورې چې ته د تا خبرې چې ته بیا د ما هغه په وېرېدلو وویل څه دی نه هندا ما سره درې وارې واده وکړه چې د ما خبره به په وېرې نه ورته یې چې د علي قدردانې لورې ما به د تا خبره نه په وېرېږي دوستانو مفي غواړم خو چې ورمنده ورته ګوره یې څه وا هندا ککلا شام تا لاس تړلي قیدیان درغلو بیا یې په ویل کې چې کله د یزید دربار کې ودرېږي هندا خبره خو نه دی چې چوپ ورځي ورته یې بیبي د سما واده دی ورته یې بیا ډېر خدمت وکړه که خرابې کې چوپ قیدیان دا راغلي کله د یزید دربار ته هغه حرام داخل شو دوستانو هندا د ګاډ واټ خوبونه کسي کله خوب کې جنان حسین وکړي کله د خوب کې خلی ګوارې وکړي کله د خوب کې ودګني او طلاق سره وکړي کله د کربلا ریګو باندې خیالات علي اکبر وکړي هندا د ګاډ واټ خوبونه کسي کله د حسین قدرمنه خور خوب کې وکړي چې دغه وخت باندې دغه د حسین بندي حرام خرابې کړي دا کله صغیره اوچاته شوه یزید لعین ته د یې څه والینه که د تا اجازات وي دا خرابې کې کوم بندیان دي دیو په بزر ویوسم دیو په بزر ټیکاله یوسم لپاره د دې چې ما جنان حسین ته زه تکلیف کړی نشي زه د ګاډ وار خوبونه قسم هسې نه وي چې د ما ورمنې باندې څه وشي زه د ګاډ وار خوبونه قسم ما ولیدلي دي چې مولا حسین د خیالمند علي اکبر واده کوي زه د خیالمند علي اکبر واده ته مدینې ته لاړه شم هسې نه وي خیالمند علي اکبر باندې تجار شوی یزید لعین ته ورته یې هېڅ چاره نه دی شوی صبر وکړه خرابې ته سامان مه وړه خو کله هندا ډېر اصرار وکړ غنه بعد ورته یې چې ها هندا خرابې ته بیا لاړه شه خو صبر وکړه چې کله مازدیګر شي بزرونه باد شي الله اکبر
خرابه پورې بازار بند شي دوستانو که چون لار و شام ته هغه بازار مو لیدلی وي هغه لایق دی چې زه کله د پردو انتظام وکړم هغه لایق لیارې نه یو طرف یې پردې ولګولې بل طرف یې پردې ولګولې چاک باندې یې پردې ولګولې حکم یې وکړ بازارونه بند شو زه د ما زوجه هنده خرابې ته روانه دی لکه وینې څه دغه ټکي واورو دوستانو چې هنده نه مخکې وینځو د سرو زرو پسونه اخیستې دي وینځې ورپسې دي هنده بوکرې اچولې دي پروردګار نه غواړي چې دغه شان و شوکت څخه هنده خرابې ته وړی شي پروردګار عالم باد راوسته پردې اوچتې کړې بازارونه یې خاورو نه ډک وو هنده نه مخکې وینځې روانې دي دوستانو چې کله وینځې د خرابې دروازې ته ورسېدې دوستانو د ولې بلبلې شپې ورځې دې معافي غواړم خو کله یې د خرابې دروازې ته وینځو سترګې وغړولې چې د خرابې دروازې ته یوه بیمار تکیه لګولې ښه روزګار یې اچولی دی هغه بیمار ته دی وایي هغه وینځې ته ورته وایي چې وا بیماره د مو ورمنه هنده روانه دی د خرابې دروازې نه پاڅه چې مولا صاحب د سجاد مولا ته ورته همدومره وایي چې وا د هنده وینځو زه خو ډېر بیمار یم خو وروره علي اکبر مو نو بیا خو زه به بل طرف یې بیا مخ تاو کړم زه به تاسې ته سترګې نه غړوم زه به هنده ته سترګې نه غړوم خو ما خپل ځای باندې پرېږدو چې هغه وینځې ته ورته وایي چې نه بیماره ته هر څه وي خو د هغه لاین کور والا روانه دی ته د خرابې دروازې نه کور څه خیرات یې روان کړی دی نظر یې روان کړی دی د خرابې بندیانو ته اسمان ته سترګې اوچتې کړي دي پروردګاره ته واوسه د موږ کور وینځې روانې دي موږ باندې د حکمونه کوي چې د خرابې دروازې نه پاڅه چې یو ځل یې د خرابې مخ ته کړه و هغه د عشق زوار وژنه کوه د خرابې دروازې ته مولا پاره کړی چې بیا د علي قدردانه لور خبره شوه چې د موږ وینځه هنده خرابې ته روانه دی چې د ټولو بیبیانو یې ځان نه چاپ چپېر کړي د علي لور د بیبیانو منځ کې څه نشته ما یې هنده ونه پېژني چې دا د حسین خور دی دا د علي لور دی چې ټولې بیبیانو نه چاپ چپېر شوې د علي قدردانه لور خرابې کې خاورو باندې ناسته دی دوستان چې کله هنده وینځې رانوتې خرابې کې کرسي واچوله هنده کرسي کې کېناسته چې همدومره ټکی خو یې وکړ چې وړه بندیانو دونه خو ورته وویل چې د تاسې مشره بیبي چې وکړې چې چا د حسین خور باندې اشاره وکړه چې د موږ مشره ورمن دغه دی چې هغې بیبي ته هنده یې چې وا بیبي ما خو اوبه م راوړي دي ما ټیکاره م راوړي دی خو ما زړه کې څو حاجتونه دي ورته یې هنده وویل زړه کې د څه حاجت دی ورته یې یو حاجت په دا دی زما کور تاسې باندې نه شي تاسې څنګه بندیان یو د ما کور داسې بندیوان دی بیبي ته ورته یې چې موږ کور باندې د هېچا کور نه شي مو د اهل الله کور یو مو د خدای کور یو مو کور باندې کور دنیا کې نشته دی ورته یې هنده وویل بل سوال ته څه دی ورته یې بل سوال مه راغی
ستوسي تكون واتانيو وتيجي مود مدينيو كلا ورمدا ورمني بينو تمود مدينيو هندا هم أنا حيران شو हम दो मिनट के कोटा हिंदा करे सवाल मने सकला तो से मदीने यो मदीने ना तो से दिया लाभ सरे दो लो मदीने के बदे बहुत चलो हुसैन चलो दमिनानी को तबला तो से दो सलाम की दे लो मैंने चिंता दाली लोर रो माने यार शोरी दे भेजे नहीं ना दोस्तों याद होती है ना स्वाद चले बट ये स्वाद बना दे समझने के तो मोई वावर मन दे बट ये तो तौर मन छोड़ दे बट ये मोवर मन का हुसैन छोड़ दे गाना लिया दुकान छोड़ दे फिर दादा बट ये तो गोरा कोई मर गए मारे तो मौत आली का तो दो निडुस का लॉक करे यो खुदा खबर है वर्मन ने यही चाहिए दादा स्वाद का बुद्ध में दादा स्वाद का बुद्ध में दादी नूर में तो मक्ता खराबी की दोस्त है ये जो खुदा खबर है हिंदा सलून लौटा दे अखिले का कैसा के तो होगा हिंदा सलून लौटा दे और मिलाद नबी की Karena dah Husain warna berpelan di bawah kami bawa tadi. Ini sekarang kita bawa. Dia jadi dalam bawa tadi ni. Hendak bibi dia ini sekarang ada bibi ni. Tak ada sebab orang khor, mau orang ada sebab orang khor deh. Gak syok tak bangkit sendiri sih. Di sana ada hendak nur nawa tawajud ni nara melada nagi. Pada mor hendak ada hendak more. हम दादा हुसैन खोदे हम दादा अली नूरे वो नहीं जन्नत खबर है दादा अली नूरे दादा हुसैन खोदे वो नहीं जन्नत बहुत खराबेना बताइए मेरे सदा करने वाला कल जो बहुत खराबेना बताइए मैं वो वाला पर बड़ा वलीदा सदा खराबेना बहुत खौफ कौन दिलास करे वो आरोह वो तो सदा वली की या हुसैन बियादी वाले शुरू सब साकी हिंदा को सीना प्रेवत लगे भी मख्ता